السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هغه ځمکه ده کم کې چې مونږ او تاسو اوسېږو. زموږ د ځمکې سفر یعنی یو طرف نه واخله بل طرف ته د 40,075 کیلومتر پورې دی او د انور ته نږدې درېمه سیاره ده او د سولر سیستم پنځمه غټه سیاره ده. ځمکه په کائنات کې موجود هغه سیاره ده چې په دې کې انسان ژوند کولی شي. ساینسدانانو په ارباو ګلکسي ستوري او د سیارو اندازه لګولې ده، لیکن اوسه پورې دوی د ځمکې نه علاوه بله داسې سیاره نه ده لیدلې چې په هغې کې د انسان ژوند ممکن وي. په سولر سیستم کې موجود زموږ ځمکه کافي غټه سیاره ده او د ځمکې نوم غټې سیارې شته دي په دې کائنات کې. انسان چې کله نه هم په دې ریسرچ شروع کړی دی نو هر ورځ د دوی مخې ته داسې څه راځي چې دوی ډېر حیرانوي. نن به موږ د دې ځمکې د ماحول نه بهر ته وځو او د کائنات په پراخوالي کې به نظر کوو او زما دا یقین دی چې دا نشیز به ستاسو په ایمان کې د زیادت سبب ګرځېږي. وجه دا ده چې د کائنات موږ د زموږ حد راښایي او په دې کې سوچ کولو نه بعد انسان ذهن ته دا راځي چې د کائنات څومره پراخه دی چې د دې جوړونکي ذات به څومره لوی او طاقتور وي. ملګرو زموږ په سولر سیستم کې موجود د غټې سیارې نوم دی جوپیټر. دا د ځمکې نه 60 کروڑ کیلومتر لري ده او دا دومره غټه سیاره ده چې په دې کې دنده زموږ د ځمکې په شان 1100 نورې ځمکې راتللی شي. دا جوپیټر سیاره د هایدروجن او هیلیم نه جوړه شوې ده او د دې د ځمکې په شان ټول سرفیس نشته دی چې هلته انسان قدم کیږي. لیکن تاسو ته پته شته چې جوپیټر د نور په مقابله کې ډېر وړوکی دی. نور دومره غټه سیاره ده چې په دې کې دنده 1000 پورې جوپیټر سیارې راتللی شي. نور ډېر غټه سیاره ده لیکن د کائنات کې موجود د ټول غټ چیز نه دی. زموږ په ملک وی ګلکسي کې داسې ستوري موجود دي چې هغه د نور نه ډېر غټ په جسامت کې. لکه ملک وی ګلکسي کې ستوری دی د هغې نوم دی یو وای سکوټي او دا دومره غټ ستوری دی چې په دې کې دنده د نور په شان 400 کروڑ سیارې راتللی شي. که د دې موازنه د ځمکې سره وکړو نو ځمکه د دې په مقابله کې معمولي شان ذره په نظر راځي. ملګرو د په کائنات کې موجود غټ ستوری نه دی بلکې د دې په شان نور ډېر شي ستوري شته دی چې هغه په جسامت کې د دې نه ډېر زیات غټ دي. دا ټولې سیارې له محدود کائنات کې موجود دي او هر یو سیاره په خپل مدار کې حرکت کوي. دا ټولې سیارې د هبل ټیلیسکوپ په ذریعه سره کتلی شوي دي. هبل ټیلیسکوپ یو دوربین دی او دا په 1990 کې د ځمکې نه لانچ کړی شوی و. ملګرو دا سیارې په کائنات کې خوري دي څومره چې موږ په شازو نو هغومره به موږ ډېر پراخه کائنات مشاهده کوو. دا په ارباو ستوري دي. دا ټولې سیارې او ستوري راجمع شوي دي. د دې په راجمع کېدو سره یو کهکشا جوړه شوې ده. دغه کهکشا هغه ګلکسي ده کوم کې چې موږ او تاسو اوسېږو او زموږ د دې ګلکسي نوم دی ملکی وی ګلکسي. دا غټه ګلکسي ده په کائنات کې او د دې سرحدونه لا محدود دي. دا ګلکسي ډېره غټه ده او په دې کې په ارباو ستوري او سیارې موجود دي چې اوسه پورې انسانانو د هغې مشاهده هم لا نه ده کړې. لیکن ملګرو د کائنات سفر په دې ځای نه ختمیږي بلکې که شاته لاړ شو نو زموږ د ملکی وی ګلکسي خواوشا ډېر ګلکسیز موجود دي. دا په تعداد کې ډېر زیات دي او په شمار کې نه راګیرېږي. دا ټول ګلکسیز چې راجمع شي نو دا زموږ کائنات دی او په دې کې په لکاو ارباو ګلکسیز موجود دي. تاسو چې اوس په سکرین نه دا ټول کائنات نه دی بلکې دا خو د دې کائنات یو ذره هم نه ده. دا تیر شوي ټول ګلکسیز یو بال دی او د دې خواوشا نور ډېر یونیورسیز موجود دي. د کائنات د دې ځای نه که موږ په دوربین باندې کتل وکړو نو هیڅ یو انسان په نظر نه راځي ځکه چې انسان خو ډېر وروستو پاتې شوی دی. دا سوچ وکړه چې دا کائنات کم ذات جوړ کړی دی هغه څومره لوی دی او څومره طاقتور دی. ملګرو د کائنات په دې ځایونو کې ډېره خاموشي ده. د انسان आवाज پکې نه اورېدی کېږي. دلته د هیڅ یو انسان زور نه چلیږي. هغه انسان کم چې ډېر غټې دعوې کوي او ځان ته څه وایي هغه دلته په نظر نه راځي. د دې کائنات د پراخوالي د مشاهدې نه بعد بیا هم یو انسان راپاسي او دا انکار کوي چې زه د دې جوړونکي ذات نه منم. د انسان ډېر ظلم کوي او دا وایي چې دا ټول کائنات هسې اتفاقا په وجود کې راغلی دی. په دې کائنات کې موجود ځای په ځای سیارې ګلکسیز په یو مخصوص مقام کې حرکت کوي یو بل سره نه جنګېږي. د دې د مشاهدې کولو نه بعد یو عاقل انسان ضرور په دې خبره پوهېږي چې دومره باریک مخلوق دپاره یو خالق ضرور شته دی چې هغه ډېر طاقتور دی. ملګرو اوسه پورې به تاسو د خپلو علماو نه دا خبره ډېره اورېدلې وي چې الله ډېر لوی او طاقتور دی. لیکن امید دی چې تاسو به د دې خبرې په حقیقت اوس پوه شوي یئ.